हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, वइज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा वसामत शहरहा वहफ़िज़त फरजहा वअताअत ज़ौजहा दखलतिल जन्नह। वई कम शज़ ची द पिंज़ वक्त मुंज़ अदा की او دغسی د رمضان مبارک روزه ونیسي او د خپل عرض او د خپل عزت حفاظت وکړي او دغسی د خپل سړی اطاعت وکړي، نو دا ښځه دا جنتي ښځه ده. دې ته به د قیامت په ورځ باندې ویل کېږي چې ادخلي الجنة من أي باب شئتي، د جنت چې د کومې دروازې څخه ته غواړې هغه په هغه دروازې باندې جنت ته داخله شه. یقینا د لمانځه اهتمام او دغسې د فرض عبادات اهتمام دا هرې ښځې ته کول پکار دي او دغسې دا لمونځ په خپل وخت کې ادا کول پکار دي. او دغسې نبي علیه السلام په بل حدیث کې فرمایي، وإن تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وإي ښځو تاسو ډېر صدقات کوئ، ځکه ما جهنم ولیدی په هغه کې اکثره انسانان هغه ښځې وې، د خلکو په مقابله کې ښځې زیاتې جهنمیانې وې. نبي علیه السلام څخه سوال کېږي چې ای د الله رسوله ولې به ښځې تر خلکو زیات جهنم ته ځي؟ نبي علیه السلام ورته فرمایي چې تاسو لعن و لعنت ډېر وایاست او ناشکري ډېره کوئ. یعنی کمی گناهونه چې د هغه د وجې څخه به دوی جهنم ته ځي، یوه خوله ده او بل د دوی زړه دی. پکار دا ده چې د دې دواړو شیانو حفاظت وشي. دا خوله دا د الله رب العالمین په اطاعت کې استعمال شي او په دې باندې د قرآن مجید تلاوت وشي، ذکر و اذکار وشي، او کوم ګناهونه چې د خولې سره تعلق لري د هغه څخه پرهیز وشي. نبی علیه السلام فرمایي، وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويو وقت یو انسان دا خپل خوله داسې استعمال کی، یو خبره په دې باندې وکړي او په دې کې سوچ او فکر نه کوي چې په دې باندې الله ناراضه کیږي، انسانان ناراضه کیږي، نو په دې یوې خبرې باندې د جهنم هغه لرې حصو ته ولاړ شي چې هغه دونه لرې کله مشرق